السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم تاسو حسن شاهد. یو ځل بیا ټیکنیکل حسن یوټیوب چینل تاسو په خدمت کې حاضر یم. حکومتګرو کوم چې وایرل پټوي ډیټینګ نه تاسو په ټیک ټاک کې هم دغه شان تصویران ډیر ځات لیدلی وي. تاسو په فیسبوک کې هم دغه شان ډیر ځات تصویران لیدلی وي چې ډیر ځات ملګری هم دغه شان تصویران جوړي. تاسو تخکاری نو ډیر ځات حیران کوونکې او ډیر ځات زبردست ښکاری. په دې کې تاسو کپړې چې کوم دی هغه بالکل هم دغه شان شي وي. تاسو تخکاری دغه رقم ډایمنډز غونډه کې شکل هغه ورکړل شي وي. بلکې تاسو لاندې وګورئ دغه شان نور ډیر ځات تصویران تاسو ته وخم چې ډیر ځات خلک هم دغه شان تصویران جوړي په فیسبوک، انستګرام او په ټیک ټاک باندې هغه به شیر کوي. نو ټول هر کو ته حیران وي یار دا به څنګه جوړ کړي وي او دا خو به ډیر ځات په ګرانه باندې جوړیږي. نو په نن ویډیو کې باندې تاسو لپاره یو داسې اپلیکیشن راوړی چې پای کې بالکل په یو کلیک سره تاسو کولای شي چې هم دغه شان وایرل پټو ایډیټینګ وکړي ډیر ځات په اسانه طریقه باندې. نو دغه ټول طریقه بالکل سټیپ بای سټیپ تاسو ته خایم. خو دې نه مخکې تر اوسه پورې تاسو زمونږ چینل ټیکنیکل حسن نه سبسکرایب کړئ دا ضرور سبسکرایب کړئ او زمونږ د فیسبوک پیج سره هم لایک کړئ او دا ویډیو د خپل مرګرو سره ضرور شیر کړئ. د دې لپاره تاسو یو اپلیکیشن ډاونلوډ کوئ. دغه اپلیکیشن لینک په یوټیوب کې تاسو ته په ډسکرپشن کې میلاوي شي او کوم ملګری چې فیسبوک کې زموږ ویډیو ګوري تاسو ته به د ویډیو د پاسه هم لینک میلاوي شي اپلیکیشن لینک او سره په کمنټ کې به تاسو ته هم یو لینک میلاوي شي. سمپل هم به دغه لینک باندې کلیک واخلئ نو دا اپلیکیشن به تاسو په موبایل کې ډاونلوډ شي. کله چې هم دا اپلیکیشن تاسو په خپل موبایل کې ډاونلوډ کو سمپل دا به دغه رقم اوپن کړئ. تاسو له یو سٹارټ اپشن درکې سمپل تاسو په هغه سٹارټ اپشن باندې کلیک واخلئ نو بیا بدلته تاسو ګیلری کولای شي. په ګیلری کې به تاسو خپل تصویر سلیکټ کړئ دغه نه به اتوماتیکلی هم دغه شان تصویر جوړ شي. تاسو کار سٹارټ اپشن راکو سمبل زو په دې باندې کلیک واخلم زما ګیلری چې کوم دا به ډایرکټلی اوس دلته اوپن شي د موبایل ګیلری تاسو تخکاری نو دلته بیا زه کوم هم هغه تصویر به سلیکټ کوم چې دا شان اډیټ کول غواړم نو اتوماتیکلی هغه بدلته راشي. تاسو تخکاری ور سره کراپ اپشن چې کوم دی هغه تاسو لام بدلته درکې تاسو ډیر ځات پاسانه طریقه باندې خپل تصویر دلته کراپ کولای شي. نو تاسو تخکاری بالکل تصویر چې کوم دی هم هغه شان جوړ شو لکه څنګه چې ما تاسو ته وښودل. بل تاسو لاندې ایفیکټ اپشن درکړئ که تاسو په دې باندې کلیک کړئ نو په دې کې تاسو بالکل یونیک ایډیټینګ چې کوم دی هغه کولای شئ. هم هغه شان څنګه چې هم تاسو غواړئ تاسو لاندې په کوم یو تصویر باندې کلیک اخلئ او څنګه هم خپل عکس جوړوئ بالکل تاسو تصویر به هغه شان جوړیږي. تاسو په سکرین باندې ښکاري چې ډیر ځات میجیک ایډیټینګ چې کوم تاسو په دې اپلیکیشن کې درنه کولای شئ. که تاسو غواړئ چې دل ز کلر بدل کوم چې زموږ سره سټ د ایفیکټ سره نو سم به تاسو لاندې کلر اپشن چې کوم دی هم درکړئ. تاسو تکاري کلر کله چې هم تاسو په دې کلر باندې کلیک کړئ او کوم یو کلر باندې تاسو دلته مطلب سلیکټ کړئ هغه کلر او بیا په اوکې باندې کلیک کړئ نو بالکل هغه ټول سیستم چې کوم دی هغه به هم هغه کلر کې شي. بل تاسو لاندې یو ګلیر اپشن چې کوم دی هم درکړئ. دې سره هم تاسو په خپل تصویر باندې زبردست ایفیکټ چې کوم دی هغه کولای شي دا شان خولي لایټونه چې کوم دی په خپل تصویر باندې لګولای شي څنګه چې تاسو په سکرین باندې ښکاري ډیر ځات په اسانه طریقه باندې. بل تاسو له فلټر اپشن چې کوم دی هم درکړئ که تاسو خپل تصویر دا شان مختلف کلرونو کې بدلول غواړئ نو هغه اپشن تاسو له هم درکړئ. که تاسو خپل تصویر باندې لیکل کول غواړئ هغه اپشن هم درکړئ و سره تاسو په سټیکر لګول غواړئ یعنی مختلف کارټون یا دغه شان مختلف ډیر ځات ارسه تاسو دلته درکړئ. ور سره دینه لاندې کوم دی بل تاسو له روټیټ اپشن هم درکړئ. تاسو خپل تصویر د دې سره الټا کولای شئ که تاسو تصویر الټا وي واپس سیده کولای شئ او د فلپ په مدد سره سمپل تاسو خپل تصویر چې کوم دی فلپ کولای شئ یعنی د یو سایډ نه بل سایډ ته کولای شئ. کله چې هم تاسو بدی کې خپل تصویر چې کوم دی ډیر زبردست ایډیټ کو نو بیا به تاسو څه وکړئ سمپل بره په میموري کارت اپشن باندې به کلیک واخلئ. تاسو ښکاري نو تاسو تصویر به اتوماتیکلی تاسو په ګیلری کې سیو شي. تاسو ښکاري دلته تاسو تصویر دلته اتوماتیکلی په ګیلری کې سیو شو. نو په دغه طریقه باندې تاسو کولای شئ چې ډیر زیات زبردست ایډیټینګ وکړئ کوم چې وایرل پټو ایډیټینګ نه هغه په دغه طریقه باندې حکومت ګرو تاسو کولای شئ. نو دا د نو ویډیو کو تاسو ویډیو خوشي ویډیو د خپل مرګرو سره شیر کړئ. زموږ چینل ځان سره ضرور سبسکرایب کړئ پیج هم لایک کړئ او موږ په خپل دعاګانو کې یا ساتي د الله پامان.